د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته په اثر کې یادونه کیږي که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا تازه او مهم خبرو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ په افغانستان کې د طالبانو حکومت کلیدي وزیرانو له مولوي هیبت الله اخندزاده سره لیدلي د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د یو شمېر ولایتونو له علماو سره یوځای د مشر لیدو ته کندهار ته تللي د طالبانو حکومت ویلي چې دغه چارواکو د یو شمېر ولایتونو له علماو سره یوځای په کندهار کې له خپل مشر سره لیدلي د طالبانو د حکومت ویان بي بي سي ته ویلي دوی په خپلو کاري چارو کې مشورې ته کندهار کې خپل مشر ته ورغلي په دغه چارواکو کې د ملي دفاع کورنیو چارو بهرنیو چارو او مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیران شامل دي ځینو سرچینو کندهار ته د طالبانو د استخباراتو د مشر تګ خبر هم ورکړی د طالبانو د حکومت د کابینې دغه غړي له هغه څیرو دي چې د خپلې مشرتابه د اوږدمهالو سیاستونو په اړه یې په غونډه کې په ډاګه نظرونه څرګند کړي او د نجونو د زده کړو په ملاتړ یې هم بیا غږ پورته کړی د طالبانو د حکومت د کابینې هغه غړي چې هم کلیدي وزارتونه پر مخ وړي هم د دغه خوځښت له مهمو سټو دي او هم یې په دې وروستیو کې د خپل نظام د لرلیدنو او په تیره بیا د ښځو زده کړو په تړاو د لوړ غږ نظرونه لرلي وو د خپل مشر لیدو ته کندهار ته ورغلي د طالبانو حکومت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته وویل چې د کابینې دغه غړي په خپلو کاري برخو کې مشورې غوښتلو ته ورغلي وو د طالبانو د حکومت د کابینې دغه مخکې غړي داسې مهال کندهار کې د خپل مشر لیدو ته له علماو سره یوځای ورځي چې د نوي ښوونیز کال په رارسېدو سره یو وار د افغانانو او نړیوالو سترګې دي چې دوی به په زده کړو کې د نجونو او ښځو له حضور سره څرنګه چلند کوي د طالبانو لوړو زده کړو وزارت همدا پرون بي بي سي ته ومنله چې د کابل په ګډون د سړو سیمو پوهنتونونه به د کب په 15مه یوازې د هلکانو لپاره پیل شي او د ښځینه محصلینو په اړه د دوی د حکومت پریکړې تغییر نه دی کړی قدرمنو دوستانو دا زموږ د نن ورځې چمتو کړې ویډیو که تاسې د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ تر بیا ښه وخت